دویم دوسلویختم د انس بن مالک رضی اللہ عنہ او ډیر خوندور حدیث دی سو پیری بیان شوی هم دی په درسونو کې انس بن مالک وی چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اوریدلې ده قال الله تعالی الله دا وی په دې حدیث سره ګوره امام نووي خپل کتاب ختم کړی این د 200 حدیث دی په دې سره امام نووي خپل کتاب ختم کړی نو ځکه اخره کې دا ناشنا حدیث راوړی وی الله وی حدیث قدسی دی یا ابن آدم اے دا آدم زویا إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي الله وی اے دا آدم بچی تچی ترسو زمان دعاگانی غواړي او زمان امیدونه ساتي نو زه به د لم ګناونه وبخم چې څومره مي او په څه حال کې مي او هېڅ پروا مې هم نشتي یا ابن آدم اے د آدم بچیه لو بلغت ذنوبك عنان السما اے د آدم بچیه که ستا ګناونه دومره شي چې اسمان ته ورسي که نه ثم استغفرتني و بیا دې زمانه بخښنه وغوښته غفرت لك زه به دله دغه ټول ګناونه وبخم بل روایت کې ورسره راځي ولا ابالي او هېڅ پروا به مې نه وي یا ابن آدم اے د آدم بچیه إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا کچرته ته زما مخې له راشي په داسې حال کې چې د ځمکې د ډکوالي په اندازه په ما پسې ګناهونه راوړې که نه دومره ګناهونه دې کړي چې دا پوره ځمکه ترې ډکېږي ثم لقیتني لا تشرک بي شیئا دا پکې شرط او ما سره په داسې حال کې ملاو شو چې ما سره دې څه شی نه شریک کړی لأتيتك بقرابها مغفرة زه به دله د ځمکې د ډکوالي په اندازه باندې بخښنه وکړم دا حدیث امام ترمذی رحمه الله راوړی او دا حدیث الحمدلله صحیح حدیث دی امام نووي په دې سره خپل کتاب ختم کړی په دې حدیث کې بنیادي درې خبرې دي د دنیا او د آخرت د خوش